Değişir bakışın gülüşün üzünün rengi de. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو واتس اپ خپل داسې جوړ کړئ چې هر یو ملګری تاسو ته میسج کوي نو اتومات به یعنی اتوماتیکلی به هغې ته جواب ملاویږي، یعنی واتس اپ والا به خپله هغې ته جواب ورکړي. ډېری وخت داسې کېږي چې تاسو ډېر زیات مصروف یې او تاسو ته ملګري چې دا هغه میسجونه کوي، بار بار میسجونه کوي، نو تاسو غواړئ چې هغه کوم کس چې تاسو ته میسجونه کوي نو واتس اپ دې خپله ورته څه وکړي، جواب ورکړي چې یاره زه بیزي یم یا دغه کار لرم یا وروسته میسج وکړه. نو دا کېږي څنګه دوستانو، ډېره اسانه طریقه ده. د دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار دی. ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډېری ملګري ډسکرپشن نه پېژني نو دغه کومه ویډیو چې تاسو ګورئ د هغې په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې به تاسو ته لیکلی وي چې اپلیکیشن لینک یا لینک، په هغې باندې به تاسو کلیک کړئ، اپلیکیشن به تاسو ته ډاونلوډ او انسټال بشي. ګور دوستانو، اپلیکیشن چې کله هم تاسو ډاونلوډ کړ نو سمپل ساده خبره ده، تاسو به سمپل اپلیکیشن څه کوئ، خلاص کوئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړو نو تاسو ته به داسې یو ډیش بورډ راشي. دوستانو دلته تاسو ته ښکاري دغه آټو ریپلای آف، نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به دلته هغه راشي پرمیشن، دا به تاسو الاو کوئ، د دې نه به تاسو بیرته وځئ. دلته به تاسو ته لیکلی آټو ریپلای ټیکس. ګورئ، د مثال په طور یو ملګری ماته میسج کوي، زه هغې ته په بدل کې څه وایم. د مثال په طور تاسو داسې هم کولی شئ چې هر یو ملګری د مثال په طور ماته میسج کوي نو د هغې ته ووایئ یاره چې آی ایم بیزي یا هر څه چې تاسو ورته وایئ، دا تاسو پورې ډیپینډ ده. ټیک ده، چې کله هم دا تاسو که دلته به تاسو دا نښه راشي، دوستانو تاسو دلته ښکاري دغه چک مارک، تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو اټومیټیکلی ایډ شي. دا تاسو پورې ډیپینډ ده. ګوره دلته تیار سلیکټډ ټیکسټ هم موجود دي، نو د دې نه تاسو غواړئ چې کوم یو ټیکسټ سلیکټ تاسو هم د دې ځای نه کولی شئ. دلته تاسو په خپله خوښه کولی شئ. کنټاکټ ته راشئ، دلته ایوری ون مای کنټاکټ لیکس ایکسپټ مای کنټاکټ لیکس او ایکسپټ مای فون کنټاکټس. دلته څه وایي چې هر یو تاسو ته میسج کوي هم دا ریپلی دی وکړي که نه، کوم کسان چې ما سره په لیسټ کې دي یعنې کنټاکټس کې دي هغوی ته، یا بغیر کوم کسان چې ما سره په کنټاکټ کې یعنې زما په موبایل کې سیف دي، بغیر له دوی نه هر څوک چې ما ته میسج کوي دغه ریپلی دی ورته وکړي، یا ایکسپټ مای فون کنټاکټس، یا د کوم کسان چې ما سره په فون کې سیف دي هغې. نو ایوری من مطلب دا که تاسو سره په کنټاکټس کې وي او که نه وي هغې ته به ټول دغه ریپلی ورکړي. سټیټسټیک نه دا مطلب دی چې کله هم دلته تاسو ته ریپلی راځي، د مثال په طور تاسو یو کس میسج کوي نو څو کسانو تاسو ته میسج کړی او څو نو ریپلی ستاسو د طرف نه ورته تللی دی. دلته زیرو ځکه شو کوي چې ما اوسه پورې دا کړی نه ده، لیګل نه دی، اټومیټیکلی ماته شو کوي نه دلته ځکه. نو تاسو په مخامخ به زه اوس وکړم. ګوره دوستانو، زه راځم واتس اپ ته. ګورئ د مثال په طور، ګورئ زه دلته راځم، زه لیکم د مثال په طور زما بل واتس اپ دلته دی، دا زه دلته لیکم چې هاي. نو ګورئ ماته په واتس اپ میسج راځي. ګورئ نو اټومیټیکلی دلته ماته ریپلی راکړه. دلته ګورئ ماته راغی او دلته ماته اټومیټیکلی ریپلی راکړه چې زه مصروف یم. نو تاسو کولی شئ ګور که زه بل میسج هم وکړم نو ماته به همدا ریپلی راځي. نو ګورئ اټومیټیکلی ریپلی راځي. نو تاسو کولی شئ د په ځای نور څیزونه ولیکئ، دا تاسو پورې ډیپینډ ده. نو ډېر خوندور، ډېر د کمال اپلیکیشن دی، ډېری وخت تاسو دا پکارېږي. نو دوستانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلو. دا وه نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښ وي حتما سره لایک او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.